وایي ګرانه دا په ویښه روژه ګرانه ده او زه پکې ویده یمه نو ښه یمه. ملګرو تاسو ته به پرون نه په راایسته د علي خان کوم چې ډېر زیات مشهور یو کس به ورته موږ وایو د سوشل میډیا له لارې هغه ورسره یو بل قاري صاحب کوم چې تاسو ته دا وخت په سکرین باندې ښکاري دیو یو نعت ریکارډ کړی دی. نعت څه ټایپ دی زه به تاسو ته ووایم د نن نه یو 2-3 میاشتې مخکې د رحیم شاه یو ګان راغلوه په کوم ګان کې چې هغه ویل چې زه تا سره یم نو ښه یم او داسې ډېره ویلې خو اوس به هر حال ما ته یاده نه ده په ټیک ټاک ډېره زیاته مشهوره شوې وه. دې نه علاوه په سوشل میډیا نوره هم چلېده تاسو به کتلي وي. د هغې ګانې په سټایل باندې علي خان ورسره کوم قاري صاحب چې دی هغو هم ولګېده او یو نعت یې ریکارډ کړو. نعت یې هم په هغه انداز کې ریکارډ کړو یعنې مکمل په هغه انداز کې و د هغې نه داسې څه بدل هم نه و. نو بیا چې کله هغه نعت هغې ریکارډ کړو تاسو به اورېدلی وي په هغې باندې خلکو ډېر زیات تنقید شروع کړو. د تیمرګرې سره تعلق لرونکی موږ ورته سمیع الله خاطر تاسو ټول به ډېر زیات ښه پېژنئ هغه پرې ډېر زیات قسمه چې کوم دی کمنټسونه وکړه په کوم کې چې هغه وایي چې خلک په باران کې ټول لامده خوشته زه لکه په سایه یم جوخه یمه. مختلف قسمه دغه یې پکې ویلي دا پکې هم ویلي دا کس په یو مذهب هم زموږ کلیوال نه دی منکر ترې یم تاسو کې څوک انکاري دي. یعنې که موږ وګورو علي خان یوازې دا نه د نن نه یو 2-3 ورځې مخکې هم داسې روسټینګ پسې شوی و د هغې نه علاوه میمز چې کوم دی پسې ډېر زیات جوړ شوي بیا علي خان ولګېدو د هغه میمز جواب یې ورکړو نو بیا کوم میمران چې دي هغه راپاڅېد د الټه یې پسې چې کوم دی هغه میمز پسې جوړ کړو نو هغه یې ډېر زیات چې کوم دی داسې موږ ورته چې لږ بېعزتي وله وکړه. نو خیر چې څوک هم مشهور وي داسې چلونه هغه کېږي خو به هر حال کوم نعت چې دوی ریکارډ کړی دی د هغې په سټایل او په انداز څوک پوهېږي نه چې په دې کې هغه ویل څه غواړي. دغه نوې ویډیو به تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.